د بخښنې په اسبابو کې یو لوی سبب دا دی چې یو بنده وي چې الله رب العزت ته زما ټول ګناهونه معاف کړي، بلکې الله رب العزت ته زما ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. د هغې دپاره یو ډېر ښکلی مختصر عمل دا دی چې موږ او تاسو له پکار دی چې په دینی مجالسو کې درس قرآنی هغې کې شریک کیږو، درس حدیثی هغې کې شریک کیږو، د تعلیم حلقی هغې کې شریک کیږو، دینی اجتماعي هغې کې شریک کیږو. نو موږ تاسو دا حدیثونه اورو چې ګوره الله رب العزت فرشته مقرر کړي دوه اعلان کوي. د داسې خلکو باره کې یو اعلان دا کوي قوموا مغفورا لکم، تاسو را دې مجلس نه پاسه په دې حال کې چې تاسو ټول په ټول وبخلی شوې، یعنی الله پاک به زمونږ بخښنه کوي. او دویم قد بدلت سیئاتکم حسنات، ستاسو ټول ګناهونه الله رب العزت په نیکو باندې بدل کړو. دومره پورې راځي چې فرشتي وي رب فیهم فلان عبد خطاء، یا الله پاکا تا خو دې ته ټولو تر بخښنې اعلان او فرمایو، خو الله پاک دې کې یو ډېر لوی خطاکار ګناهګار بندو انما مر فجلس معهم، الله پاکا خدا سے تیرېدو او دې ټولګي سره کېناستو. الله پاک ورته جواب کې فرمایي دې فرشتو ته وله غفرتو، دا چې اسې تیرېدو او تاسو وایئ چې ډېر لوی ګناهګار دی، وله غفرتو، دغه ګناهګار چې اسې تیرېدو دې سره کېناستو دې مې هم وبخه. ولې هم القوم، الله پاک فرمایي دا داسې قوم دی چې لا یشقا بهم جلیسهم، دې سره چې څوک اسیم کینی نو هغه نه بدرنګېږي، هغه د الله پاک د رحمتونو او د بخښنې نه محرومیږي. نو چې موږ او تاسو دا کمې خبرې اورو دینی مجالسو کې، دا د زړه په غوږونو اورو، اسیم د محبوب په دعا کې موږ راځو، دا څومره لویه خبره. نظر الله امرأن، یا الله پاکه تر و تازه وساتې، سرسبز و شاداب وساتې، خوشحاله وساتې څوک چې زما خبرې اوري، زما خبرې زده کوي او نورو ته بیا نشر کوي. نو که موږ او تاسو له پکار دی چې په دینی مجالسو کې مثال درس قرآن کیږي، درس حدیثی، دارنګ تعلیم حلقی، دارنګ اجتماعګانی چې د الله پاک د رضا دپاره پای کې شرکت کوو چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو بخښنه وکړي او الله رب العزت زمونږ او ستاسو ټول ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي او موږ او تاسو ټول د امام الانبیاء د خاتم النبیین د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د مبارکه دعا کې الله پاک راولي. اول د الله پاک مالا بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي.